سلامونه ملګرو. یو دوه خبرې هغه سره شریکول غواړم. یو خدا چې زه به د نن نه بعد خاص کر په دې روژه کې زیات کمنټ ځکه نه ګورم، او که ګورم یې نو ځوابوم به نه، ځکه وضاحت ډېر ګراني په لیکلو باندې. او اکثر ملګرو د خفګان احساس یې سړي سره بالخصوص چې کله زه خبر شریک کوم نو خامخا بدې ردې پیغورونه او خاص کر کنزل، نو مهرباني وکړئ کنزل په پوسټونو باندې مه کوئ. او بعضې وخت کې د بعضې خبرو یا خبرونو یا دلیل جواب ضروري چې بنده په تفصیل سره وکړي، نو هغه مافي ضمیر په لیکلو کې سم نشي واضح کولی، ولې اوږده لیکل کول غواړي. لکه پرون هم داسې وه، بل پرون هم داسې څه خبرونه ما پوسټ کړي چې د هغې ریاکشن کې خلک توضیح طلب غوندې پیغورونه کوي یا کنځل یا نومونه اخیستل، نو دا بنده ته لږه ګرانه پرېوځي. دویمه خبره دا چې اسیم روژه د سړی ستړی کوي، خو دې مطلب کله هم دا نه دی چې کمنټونه مه کوئ. کمنټونه ښه بېتوله ځکه کوئ، ګورم به البته. دا یو درخواست کوم چې منفي کمنټس نه، بله دا چې د ډېرو خبرو وضاحت هغه انټر ریلیشن یا هغه ډاټس ریلیټ کول چې کوي، کنیکټ کول چې کوي، هغه کمنټس کې لږ ګران نو. او اوس به خلک وایي چې دا دې ځانه څه شل جوړ کړی، دا مې ستاسو توجه راګرځول دپاره دغسې فلټر لګولی دی. نو په ټیک ټاک کې ټول هم دغه لوبه ضروره، او تاسو چې دا خلک ګورئ نو پیسې میسې ورته ځکه مه لګوئ چې هغه هم دا چلونه کوي. کورم ودان.